هغه پیغمبر څنګه صادق دی هغه د یی سلمان مو اهل بیتونه دي. اوس وګوره سوچ وکړه دې جملې ته چې سلمان او ته ذهن کې اوس یو سوال راځي چې سلمان موت غونته عام انسان و د هغه درجه ویلې دوره بلند شو چې پیغمبر ویلو چې د مو اهل بیتونه دي. موت ذهن کې سوال راغلل ویلې سلمان درجه دوره بلند شو چې اهل بیتونه شمار شول. څه دا کوم سوال د موت ذهن ته راغلل؟ توجه مشته محترم. دغه سوال د ابن عباس ذهن ته راغلی و. ابن عباس سلمان نه پوښتنه وکړله ای سلمان مته دو یا د تا درجه ولې دوره بلند شوله؟ څه پیغمبر صادق ژبې سره ګویي وکړله څه سلمان مو اهل بیتونه دي د تا درجه ولې بلند شوه؟ سلمان د ورته ای ابن عباس والله ما قسم پر رب العزت چې د ما درجه دوره بلند کړله دا صرف یو عمل بلند کړله. توجه مشته ځان محترم. کوم عمل سوچ وکا اوس د سلمان خلینه ووره بس امده موت د پر د کامیابی راز دی که سوچ ته وکړل زړه تانګي خونیو شوی ته نجار شوم. سلمان پوښتنه کوي ای سلمان د تا درجه ویلې بلند شوله چې ته اهل بیتونه وګرځېدلې؟ سلمان د ورته والله ما قسم پر رب دی یو عمل د ما درجه دوره بلند کړله. ابن عباس ته ورته ای سلمان ما ته وښیه هغه کوم عمل و چې د تا درجه دوله بلند کړله چې پیغمبر د طهارت ګویي وکړله پیغمبر ویلو چې سلمان مو اهل بیتونه دی. سلمان د ورته جواب کیي ای ابن عباس ووره ما قسم پر رب العزت ته چې د ما زړه کې صرف او صرف د امام وقت محبت و هغه محبت د ما درجه بلند کړله. سلمان د چی والله